مولوي مطیع الله عابد د ملا عبدالشکور جواد پر ځای د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. په دې اړوند جوړه شوې غونډه کې د ولایت مقام استازي د اقتصاد ریاست لپاره د نوي رئیس د ټاکلو پر مهال د اسلامي نظام د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت تګلارې ته په اشارې وویل چې د امارت مسؤلین تل هڅه کوي ترڅو د وړ شخصیتونو په ګمارلو سره خلکو ته د کار ښه زمینه برابره کړي. ورته مهال په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو هر یو د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو له حکمونو څخه د اطاعت په اړه د خبرو کولو ترڅنګ یې په ډاګه کړه چې د اسلامي امارت چارواکي باید د مقامونو لپاره نه بلکې د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې وکړي او خپلې دندې او مسؤلیتونه دې په رښتونې توګه سرته ورسوي. په پای کې د بلخ د اقتصاد ریاست مرستیال غلام رباني دستګیر د بلخ لپاره د نوي ټاکل شوي رئیس د ټاکنې لیک ولوست او نوموړي ته د غوره خدمتونو په وړاندې کولو کې د بریالیتوب هیله وکړه او په دې برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه هم ورکړه. باید وویل شي چې مولوي مطیع الله عابد له سمنګان ولایت څخه تبدیل او د ملا عبدالشکور جواد پر ځای د بلخ ولایت د اقتصاد رئیس په توګه وټاکل شو.